بسم الله الرحمن الرحیم. ګورې ورونو، نننۍ موضوع موږ تاسو په آفیس پیکیج کې شه ده مایکروسافت ورډ ده. صحیح ده کنه؟ البته ورډ پروګرام څه ته وایي او څه لپاره استعمالیږي. فعلا چې بازار کې کوم آفیس اویلیبل ده او موجود ده هغه مایکروسافت آفیس 2014 ده. صحیح شو کنه؟ 2014 مایکروسافت آفیس 2014 فعلا چې کوم ورژن په بازار کې اویلیبل ده. دا آفیس پاکیج چې کوم یو ده شامل د مختلفو پروګرامو ده، لکه مثال په ډول ساده درته یم اکسس، ورډ، اکسل، پاور پوینټ، نوٹ او همدارنګ نور. صحیح ده کنه؟ مایکروسافت پروجیکټ، دا آفیس کې دغه پروګرامونه دي چې بیا هر یو پروګرام خپل کار لپاره استعمالیږي. خو په دغه پیکیج کې نننۍ ټاپک چې کوم یو ستاسو ده هغې ته وایي مایکروسافت ورډ. صحیح ده کنه؟ راځو په دې مایکروسافت ورډ باندې لږ څه بحث وکړو چې مایکروسافت ورډ یعنې څه شی. اصلا ورډ د مایکروسافت یو پروګرام ده کوم چې د ټیکس ایډیټینګ یا د لیکلو لپاره استعمالیږي. ساده یې درته وایم. صحیح ده کنه؟ هدف مو واخیستو، پرې ورسېدې کنه؟ ښه وایو this program is used to text editing. ځکه ساده تعریف یې در کومه چې پرې ورسېږي. څه شي لپاره استعمالیږي؟ ټیکس ایډیټینګ. دې کې نور کار نشي کولی، یعنی زیاتره برخه چې کوم یو ده هغه د ټیکس ایډیټینګ لپاره ده. که چېرته تاسو دغه یو پروګرام نوم ته وګورئ، په نوم ده چې ده ورډ. ورډ په پښتو کې که چېرته موږ تاسو معنا کړو دې ته کلمه ویلی شو، یو لغت ویلی شو. کله چې څو لغتونه سره یوځای کېږي نو یو جمله جوړوي، او بیا هغه جملات چې یوځای کېږي نو څه به ترې جوړېږي؟ پاراګراف به ترې جوړېږي. او کله چې یو څو پاراګرافه جوړېږي دې نه یو مکتوب جوړېږي، پاراګراف نه مکتوب جوړېږي، یو کتاب دې جوړېدی شي، یو اخبار دې جوړېدی شي، یو مجلد دې جوړېدی شي. همداسې ده که نه؟ نو دغه نوم ته یې وګورئ، همدغې مطابق تاسو دغه وکړئ. نو بس بیا څه رنګ تعریفولی شو؟ وایي چې ورډ اصلا د مایکروسافت یو پروګرام ده کوم چې د ټیکس ایډیټینګ لپاره استعمالیږي. یا زیاتره خلک داسې هم تعریف کوي چې ورډ د مایکروسافت یو پروګرام ده کوم چې د کتاب لیکلو، مجلو، اخبارونو، مکتوبونو او دارنګ نورو رپورټونو د لیکلو لپاره استعمالیږي. هدف مو واخیستو که نه؟ یعنې دې هدف څه ده؟ لیکل کول. څه کول؟ لیکل کول. هدف مو واخیستو. نو داسې هم ویلی شو and word is the tool of Microsoft. شدا د مایکروسافت یو ټول ده، خپل یو ټول ده، یو پروګرام ده، یو پیکیج. مایکروسافت خو خپل یو پیکیج ده، یو کمپنی ده. صحیح ده کنه؟ مایکروسافت یو ټول ده، یو پروګرام ده. دا د کومې کمپنۍ پروګرام ده؟ د مایکروسافت. اوس پرې ورسېدې او دلته متوجه شئ and sometimes we can use word program to email. ولی بعضې اوقات مونږ کولی شو چې ورډ پروګرام ایمیل لپاره هم استعمال کړو. یعنې دې استعمال چېرته کولی شو؟ په ایمیل کې هم کولی شو. هدف مو واخیستو که نه؟ دا د څه شي کار ده؟ دا د ورډ کار ده. پرې ورسېدئ؟ هدف مو واخیستو. دې کې چې څه رقم کتابونه لیکل کېږي، څه مسایل دي، دا ټول به انشاءالله په نوبت سره وایو. بله یو موضوع ده چې مثال په ډول دغه ورډ خپل ته ځان ته یو اکسټینشن لري. صحیح ده که نه؟ دلته به یې ولیکم نوټ. د extension of Word 2016 is काउस की शुरू DOCX extension है शेदा DOCX था.
دا ورژن فرق کوي. لکه مثال په ډول 2003 چې کوم یو دا هغه صرف DOC ده، صحیح ده که نه؟ DOC ولې په دې نوي ورژن کې موږ سره شی راغلی DOCX ده. ادب مو واخیستو، مفهوم درته حل شو. څه لپاره ده؟ دا ایکسټنشن خو ما تاسو ته ویلی دي په وینډوز کې مې تشریح کړي چې دا د پروګرام اصلیت تاسو ته ښیي. صحیح شو که نه؟ فارمټ یې تاسو ته ښیي. یعنې دا ورډ پروګرام چې پیژندل کېږي د DOC په تھرو پیژندل کېږي، DOCX. ادب مو واخیستو، مشکل خو نشته دی. بله یو موضوع چې مونږ تاسو سره ده دې ورژنو باندې باید دغه وکړو. داسې لیکو چې مثال په ډول version of office. د office version ځکه که office راځي نو په دې پوه شي چې ورډ منځ ته راځي. همداسې ده که نه ده؟ هر پیکیج office کې ورډ شامل ده. نو که اکسل هم باندې هم بحث کوو همدغه ورژن دي، که په پاور پوینټ هم بحث کوو همدغه ورژن دي. صحیح ده که نه؟ اصلا ورژن څه ته ویل کېږي؟ ورژن څنګه چې ماډل د دې ته ورژن ویل کېږي. لکه مثال درته یو وخت کې موبایلونه اوس ساده، دا وخت سره اپډیټ شول، اپګریډ شول، یعنې نوي ورژنې بازار ته ایدو شوې، وړاندې شوې، دې ته ورژن ویل کېږي. څومره چې ورژن اوچتېږي دومره به په هماغې ورژن کې فیسیلیټیانې د یوزر لپاره زیاتېږي. همداسې ده که نه ده؟ خو هر یو ورژن کې چې کله نوی ایډیشن راځي هغه یوزران ګوري، د خپل هره کمپنۍ چې د کسټمرانو نظریې ګوري، هغه نظریې راغونډوي، بیا هغې کې مطابق د هغو نظریاتو څه کوي؟ ایډیټ کوي. ځکه مایکروسافت ورډ اصلا یو اپلیکیشن پروګرام ده. چې ده؟ اپلیکیشن پروګرام. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ سیسټم پروګرام لرو، صحیح شو، یا سافټویرز لرو، همدارنګه اپلیکیشن سافټویرز لرو، همدارنګه پروګرامینګ و یوټیلیټي سافټویرز لرو که نه؟ نو اوس دغه اپلیکیشن سافټویر ده، یعنی درخواستي سافټویر ده. تقاضا کوي یوزر د نړۍ کې څه خلک چې دي توکي استعمالوي، هغو نظریات راغونډوي، د هغو تقاضات یې راغونډوي، کمپنۍ هغه شی یو تیاروي. همداشان او دا آفیس پاکیج یو پروګرام ده. نو اوس ورژن دا په مختلفو کالو کې، مختلفو وختو کې، په مختلفو نومو سره بازار ته وړاندې کېږي. لکه لنډ مثال در کوم، وینډوز 198 شوه، مثال درته وایم، بیا راغله ایکس پی ته واوښته ده، 7 شوه، ویسټا راغله، 10 شوه، نه ګورئ 11 10 دا ورژن شته دی که نه 8. نو یعنې دا شان ورژن تبدیلیږي. نو اوس دلته ورژن موږ سره مختلف ورژن دي. یو وخت کې د آفیس ورژن چې کوم یو دې ته آفیس پرفیکټ ویلې. څه ویلې؟ پرفیکټ 1، همدارنګه پرفیکټ 2، همدارنګه پرفیکټ 3. صحیح شو؟ یو وخت دې نومو سره یادېدو، لکه ویلې به آفیس پرفیکټ 1، آفیس پرفیکټ 2. صحیح شو که نه؟ بیا وخت په تېرېدو سره تقریبا په کال 92 کې دغه پیکیج چینج شو. چی شي ته؟ آفیس 3.0 ته. چی شي ته؟ 3.0. دا یې دې ورژن نوم و. دا اوس ورژن ده، یعنې ویلی شو، داسې هم ویلی شو چې ورډ 3.0. ځکه موږ بس په ورډ ده، خو چون ورډ د آفیس برخه ده، ښه خبره ده چې په آفیس خبرې وکړو. ادب مو واخیستو، ښه صحیح پرې ورسېدې. بیا دې نه بعد په دریم قدم کې چې مثال په ډول دا دغه لږ مخته لاړو، موږ دا ورژن چینج شو، آفیس څو راغلو؟ آفیس 4.0 شو. شی شو 4.0. او همدارنګه په څلورم قدم کې آفیس 4.2 راغلو. یعنی کوم ورژن راغلو؟ 4.2. بیا یو بل ورژن راغلو په پنځم دغه کې. البته دغه هغه ورژن دي چې اپډیټیږي. آفیس موږ سره آفیس سټینډ
کوم آفیس راولو؟ سټینډرډ آفیس راولو. یعنی ویلی شو چې آفیس سټینډرډ ایډیشن. صحیح شو؟ مونږ سره کوم یو آفیس سټینډرډ ایډیشن چې دا تقریبا 4.3 کې وو. ورژن چینج شو که نه شو؟ پې ورسېدی. دې نه بعد بیا یو بل ورژن رالو په کال 95 کې چې هغې ته یې څه ویلې؟ آفیس 95 چې اصلا دا د 1995 کال نه اخیستل شوی. کوم کال نه اخیستل شوی؟ 1995 کې. بیا 2 کاله وروسته، یعنی تقریبا څو کاله وروسته؟ 2 کاله وروسته آفیس 99 بازار ته وړاندې شو. دا 99 څه معنی؟ کال ده. ایکسلنٹ. دا موږ سره شی ده کال ده. بیا چې کله 3 کاله وروسته کال چینج شو، مثال 2000 ته واوښتېدو، نو هغې وخت کې که څوک وو یاداشت کې مو وي آفیس څه شو؟ 2000 راغلو. نو دې ډېر کش درلودو. نوی ورژن آفیس 2000 آفیس 2000. بیا موږ سره دې نه بعد په 9م قدم کې آفیس ایکس پی شو. لکه وینډوز ایکس پی و همداشان آفیس ایکس پی شو. بیا په کال مختلفو کالو کې په کال 2003 کې موږ سره آفیس چې شي په نوم راغلو 2003 راغلو. صحیح شو؟ نو اوس به تاسو نه وایئ چې مثال په ډول دوی فرق شی دی. دوی صرف فرق په ورژن کې ده. نور هغه کار چې ته په 2003 کې کوې هغه په پروفیکټ 1 کې هم کولی شي. خو طبیعي خبره ده لاره به فرق کوي، د هغې فیسلیټیانې به فرق کوي. همداسې ده که نه؟ داسې خو نه ده چې عین کار. بیا وخت په تېرېدو سره مثال په ډول موږ سره آفیس څو راغلو؟ آفیس 2007 شو. بیا آفیس څو شو؟ بس صرف یاداشت یې کوي 2010 شو. بیا موږ سره آفیس څو شو؟ 2013 شو. دې نه بعد موږ سره آفیس څو ده؟ 2014 چې فعلا بازار کې موجود 2014 ورژن ده. ادب مو واخیستو. خو اوس دا ورژن یې په راتلونکو کالو کې هم قابل د تغییر دی، تبدیلیږي. خو دا چې کمپنۍ په کوم کال کې راوباسي دا کمپنۍ کار ده. خو زیاتره ایډیشن چې نوي معرفي کوي 3 کاله وروسته. صحیح ده که نه؟ دا چینجوي. لکه اوس تاسو دلته وګورئ 2 کاله فرق پکې راغلی ده. صحیح شو؟ دلته بیا 3 کاله راغلو. کالونه مختلف دي خو